په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې په اړه د پښتنو سیاستوالو او مشرانو خبرګونونه څه دي. راځئ همدلته ټول سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. ایمل ولی خان وایي زه باوري یم چې د پښتنو ستونزې ډېرې دي، خو موږ به یې په سوله ییزه توګه غوڅې کړو. له پښتون ژغورنې غورځنګ سره خبرې باید لومړی ترسره شوې وای. له خبرو اترو وروسته به هم تاسو وګورئ چې په ارام چاپیریال کې هر څه روان دي. په بیګانۍ غونډه کې د سروزیر په ګډون د ټولو سیاسي ګوندونو استازو برخه لرله. په دغې غونډه کې پریکړه شوې چې ستونزې به هواروي او د هوارۍ لپاره به یې هڅه کوي. عمر ذاخروال هیله ښودله چې د پښتنو جرګه به د لرو پښتنو مشرانو او ځوانانو په یووالي او همغږۍ په خپلو سپېڅلو موخو کې بریالۍ او پریکړې به یې د پښتنو د اوږدې مودې کړاوونه پای ته ورسوي. د خیبر په تاریخي دره کې د لرو پښتنو دودیزه لویه جرګه چې له بېسارو ګواښونو وروسته معلومه شوه د اعلان شوې نیټې او وخت سره سمه به نن له غرمې وروسته پیلېږي. دغه جرګه دې د پښتون ژغورنې غورځنګ نومیالي مشر ښاغلي منظور پښتین او د هغوی ملګرو ته د لا ډېرو نورو سرلوړیو سره مبارک او نیکمرغه وي. محمد حنیف اتمر لیکلي موږ د پښتنو ملي او تاریخي جرګې ته د زړه له تله ښه راغلاست وایو او د سولې او عدالت غوښتونکو پر وړاندې د وحشیانات او تریخوالي غندنه کوو. موږ ډاډه یو چې د دغې جرګې زړور، ژمن، هوښیار مشران او ګډونوال به د حق او عدالت غوښتنې د سترې موخې د ترلاسه کولو لپاره بېسارې او ارزښتناکه هڅې وکړي، ځکه دوی د خوشحال خان خټک، میرویس خان هوتک او احمدشاه ابدالي پیروان دي. جرګوال باید پوه شي چې دوی په دې مبارزه کې یوازې نه دي، ټول نړیوال او رونندې قوتونه چې په انساني او مدني ارزښتونو باور لري له دوی سره اوږه پر اوږه ولاړ. هغه کسان چې هڅه کوي له زور او تشدد څخه کار واخلي او یا د جرګې چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي، نو په باور یې له تل پاتې ناکامۍ سره به مخامخ شي. فضل هادي مسلمیار وایي پښتانه جرګه کوي او غواړي چې د خپل راتلونکي لپاره یو داسې تګلاره جوړه کړي چې له هر ډول جبر، زور او زیاتي څخه په امان کې وي او سره ومال یې خوندي شي. د اکتوبر 11 د پښتون قومي عدالت او جرګې تاریخي ورځ ده. د دغې پښتني جرګې د ناکامولو په موخه جابر ریاست خپل ټول زور او پوځي ځواک وکاروه، خو ونه توانېد چې غیور او میړني پښتانه له جرګې څخه په شا کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر 11 په ټول پښتانه توکم غږ کوي چې په دې ورځ به د پښتنو د قومي عدالت او جرګې ورځ وي او د خیبر پر غیرتي او ویاړلې خاوره به ټول ټبرونه پر یو ټغر سره د خپل راتلونکي برخلیک ټاکلو لپاره راټولیږي. ګڼ شمېر پښتانه له بېلابېلو سیمو او ښارونو څخه په خیبر میدان کې راټول شوي او د خپلو شهیدانو د وینو حساب او له دوی سره د ریاستي ادارو د جبر، ظلم او ناروا حساب کتاب د غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کوي. زه د دوی د قومي جرګې کلک ملاتړ کوم او دعا کوم چې خدای تعالی دې پر پښتانه قوم مسلط جابر او ظالم واکمنان د خپلو اعمالو په سزا ورسوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښه وخت ښه شبې.